ستونزه دې حل کړه. پر لټۍ د برلاسۍ او په لږ وخت کې د ډیر کار کولو 21 غوره لارې. د کتاب لیکوال براین ټریسي او د کتاب ژباړن ګلاب بهار. درېم څپرکی. په هر څه د 80% اصل پلی کړئ. موږ تل پوره وخت لرو خو که وغواړو چې ښه استفاده ترې وکړو. والفنګ وان ګویټه. د 80% اصل د ژوند او وخت د مدیریت کولو لپاره یو مهم اصل دی. دغه اصل ته د پریټو اصل هم ویل کیږي. د پریټو اصل د ویلفرډ پریټو له نوم څخه حاصل شوی چې دغه اصل یې په 1895 زیږدیز کال کې رامنځته کړی و. پریټو له خپلې ټولنې څخه د تجربې پر بنسټ دا خبر تثبیت کړې وه چې د ټولنې 10% غښتلو خلکو جوړه کړې ده. د دغه 10% برخه په زیرمو کې له نورو لوړه وه. خو په ورته وخت کې د ټولنې ډیری خلک سست وو چې د ټولنې 80% یې جوړوله. د بیا وروسته دغه اصل رامنځته کړ ځکه چې ټول اقتصادي فعالیتونه په همدې اصل په عمومي ډول ولاړ دي. د سارې په ډول دغه اصل وایي ستاسو 10% فعالیتونه د دې سبب کیږي چې 80% پایلې رامنځته کړي. ستاسو 10% مامورین کیدای شي د دې سبب شي چې ستاسو څخه 80% خرید وکړي. ستاسو 10% محصولات کیدای شي چې ستاسو ته 80% ګټه راوړي. کیدای شي ستاسو په دنده کې 10% داسې کارونه وي که ترسره یې کړئ نو 80% نوم به مو ګټلی وي او اداره به وایي چې تاسو ډیر کار کړی دی. که په بل ډول دا خبره وکړم نو وایم که چیرې تاسو د 10 فعالیتونو لیست له ځان سره ولرئ نو کیدای شي چې 2 پکې داسې کارونه وي که ترسره شي د 8 نورو تشه به احساس نه شي او یا هم که ترسره شي نو پایلې به یې د 8 نورو په پرتله ډیرې وي. کله خو داسې هم کیږي چې تاسو د 10 فعالیتونو لیست له ځان سره ولرئ خو په دې 10 فعالیتونو کې به یو داسې فعالیت وي که ترسره شي نو د 9 نورو ترسره کولو لپاره به مو لار پرانیستې وي. همدغه یو کار ته چونګښه ویل کیږي ځکه خو دغه چونګښه لومړی وخورئ. آیا تاسو ویلی شئ چې کوم کار د نورو فعالیتونو د ځنډېدلو سبب ګرځي؟ باور به مو نه راځي چې زیاتره خلک خپل ځانونه په 80% هغو کارونو بوختوي چې نتایج 10% وي او هغه کارونه ترې پاتې کیږي که 10% وخت پرې تیر کړي نو 80% پایلې به ولري. داسې خلک به مو لیدلي وي چې ټوله ورځ بوخت وي خو د ورځې په پای کې کار وارزوي ډیر کم څه به یې کړي وي ځکه دوی ټوله ورځ ځانونه په هغو شیانو بوخت کړي وي چې د دفتري ارزښت له مخې یې اړتیا کمه او یا هم کم ارزښته وي. خو هغه کارونه چې خورا مهم وو او کولی یې شول چې د دوی د ځلېدا سبب شي دوی ورته کتلي خو کړي یې نه دي. له یوې شیبې بلې او له بلې بلې ته ځنډولي دي. په دفتر کې ارزښتمند کارونه هغه دي چې پیچلي او سخت وي. د دوی ترسره کول ښې مادي او معنوي ګټې لري. له همدې کبله زه درته وایم چې ځان پر هغو کارونو مه بوختوه چې وخت 80% نیسي خو ګټې 10% وي. هر کله چې کار پیلوي له ځانه وپوښته آیا تر لاس لاندې کار دی هغه 10% کار دی چې 80% ګټې لري او که 80% کار دی چې 10% ګټې لري. قانون: په لومړي ځل مو د وړو شیانو ترسره کولو فکر له سره وباسئ او خپل عادت مو په دې برخه کې بدل کړئ. په یاد ولرئ کله چې تاسو یو کار د ځان لپاره غوره کوئ او هغه په بار ترسره کوئ نو عادت کیږي مو او د عادت ماتول اسانه کار نه دی. که چیرې ځان د وړو او کم ارزښته کارونو په ترسره کولو عادت کړئ بیا به یې له شره نه خلاصیږئ او تل به ورسره په جنګ یاستئ. نو له همدې کبله هڅه وکړئ چې ځان پرې عادت نه کړئ. د هر سخت کار سخته برخه پر هغه کار د کار پیلول دي. کله چې تاسو پر ارزښتمنو کارونو کار پیلوئ په طبیعي ډول به تاسو خوښ اوسئ او ورته هڅیږئ به. ستاسو په مغز کې یوه برخه ده چې هغه د مهمو کارونو په کولو سره غوړیږي. تل هڅه وکړئ چې د خپلو مغزو دغه برخه فعاله وساتئ. د مهمو کارونو د پیل او پای ته رسولو په اړه فکر کول د دې سبب کیږي چې تاسو د کارونو پر ځنډولو باندې غلبه پیدا کړئ. یوه خبره چې ستاسو لپاره غواړم تکرار کړم هغه دا چې د مهمو کارونو پر کولو باندې هومره وخت لګي څومره هغه چې ستاسو پر نامهمو کارونو ضایع کوئ. خو کله چې تاسو مهم کار پای ته رسوئ مغزه مو تازه کیږي او تاسو ځان بریالی احساسوئ. خو کله چې تاسو کم ارزښته کار پای ته رسوئ د خوښۍ ډیر کم او یا خو هیڅ احساس نه کوئ. د وخت مدیریت د ژوند مدیریت دی. د فرد مدیریت دی. د وخت مدیریت د دې لامل کیږي چې تاسو کارونه په هماغه منطقي تسلسل سره ترسره کړئ کومه چې اړتیا یې وي. د وخت مدیریت پر هغو شیانو باندې د کنټرول لرلو ته ویل کیږي چې تاسو یې په راتلونکي کې غواړئ. د راتلونکي کارونه په انتخاب کې تاسو آزاد یاست چې څه شی انتخاب کړئ.
اوس نو دا په تاسو پورې اړه لري چې د خپل ژوند د بریا لپاره په مهمو کارونو پسې ځئ او که په نامهمو او وخت وژونکو پسې. مهم مثمر خلک تل هڅه کوي چې پر مهمو کارونو هغه چې د دوی په مخ کې پراته دي پیل وکړي. دوی تل هڅه کوي چې دغه چونګښه هر څنګه چې وي له مرۍ تیره کړي. په نتیجه کې دوی ډېرې لاسته راوړنې لري او تر متوسطو کسانو ډېر خوښ وي. که تاسو هم غواړئ چې د دوی په څیر شئ د همدوی لار ونیسئ. عملی تمرین: په خپل ژوند کې د مهمو موخو، فعالیتونو، پروژو او مسؤلیتونو لیست همدا نن جوړ کړئ. کوم فعالیتونه په 10 او کوم هم په 20 سلنه کې راځي. څو تاسو ته 90 او 80 سلنه لاسته راوړنې په نصیب کړي. نو همدا نن تصمیم ونیسئ چې تاسو به پر هغو فعالیتونو بوختیږئ چې په رښتونې معنا سره ستاسو په ژوند کې بدلون راوستلی شي او د لویې بریا سبب مو کیږي. مننه، ښه وخت.